خپله مو پرېښې د بل لار ساتو خپله مو پرېښې د بل لار ساتو موږ اکثر یو بل کې کار ساتو خپله مو پرېښې د بل لار ساتو موږ اکثر یو بل کې کار ساتو او موږ غیرت او پښتو دې ته وایو موږ غیرت او پښتو دې ته وایو چې خپل غریب رور به تل خوار ساتو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د جرګې ټي وي ګران وختونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو کوربه جنت ګل عادل سره د خپل ملګري نظر خان لاله ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. جی موږ دا وخت ناست یو د علي حیدر مومند صاحب سره. علي حیدر مومند صاحب په پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. جی ډېره مهرباني. لم قدر ټول اورېدونکو ته ټولې لیدونکو ته زما له طرفه السلام علیکم. عرض کوم ارشاد جی تنزیه جی ارشاد وایم دا یو شعر دی جی ته وې زمانه بل څوک غوره نشته خو نه مړه داسې څه خبره نشته ته وې زمانه بل څوک غوره نشته خو نه مړه داسې څه خبره نشته او مینه کې چا هم ګټه نه ده کړې وګورئ تاوان پکې د سره نشته. واه مینه کې چا هم ګټه نه ده کړې مینه کې چا هم ګټه نه ده کړې ګورې تاوان پکې د سره نشته او خلک په ځمکه ځان له ځمکه ګوري زمونږ د پاس آسمان بره نشته خلک په ځمکه ځان له ځمکه ګوري زمونږ د برخې اسمان بره نشته او د مور په مخ کې د نارې وهلي دومره خو عقل در کې خره نشته. د مور په مخ کې د نارې وهلي دومره خو عقل در کې خره نشته. او بله یو قطعه ده جی ارشاد وی پچا بس پچا بس لګي پچا بس پچا بس لګي په ما خو خاص د خپل زړه لګي او موبایل راکنه نمبر به درکم ولی زما د نیا میړه لګي چې الوګانو یا د دالو څه ګوپي څه نه وی چې الوګانو یا د دالو څه ګوپي څه نه وی نو وی خوره مړه داسې خېټې ته برپي څه نه وی چې الوګانو یا د دالو څه ګوپي څه نه وی نو وی خوره مړه داسې خېټې ته ګوپي څه نه داسې خېټې ته برپي څه نه وی او زمونږ چمته خو هم کله را چکر شه کنه زمونږ چمته خو هم کله را چکر شه کنه رور خو دې نشته دی او اوس درته پیسه نه وی او د عشقانو رپورټ ناخلي نارې مه وهئ د عشقانو رپورټ ناخلي نارې مه وهئ د زړه په غلا خو کمیشنر او سپي څه نه وی د عشقانو رپورټ ناخلي نارې مه وهئ د زړه په غلا خو کمیشنر او سپي څه نه وی او علي حیدره ګورې نن به دې په تمه یمه علي حیدره ګورې نن به دې په تمه یمه مړه راځه تا ته زمونږ د کلي سپي څه نه وی ما به ګڼلي په یو شانې خو بدل سړی وي ما به ګڼلي په یو شانې خو بدل سړی وي ټوله سري دې را معلومه شوه چې غل سړی وي ما به ګڼلي په یو شانې خو بدل سړی وي ټوله سري دې را معلومه شوه چې غل سړی وي او یوه جي هلته په مینا کې کاڼي وشغول شیطان راستون شو ویلې ته خو مړه خپل سړی وي او تا به ویلې غټې خېټې د وفا ډکې دي تا به ویل چې غټې خېټې د وفا ډکې دي علي حیدر مومند دا ځکه خو پاګل سړی وي یوه بوسه هغه په سوال راکوي یوه بوسه هغه په سوال راکوي هره نیټه راله د کال راکوي او یوه بوسه هغه په سوال راکوي هره نیټه راله د کال راکوي او لاس را چاپېره کا غورځېږم زه نشه د مینې راله ټال راکوي لاس را چاپېره کا غورځېږم زه نشه د مینې راله ټال راکوي او یارانو دومره انصافي دی اشنا په خپله بیټ او ماله بال راکوي او علي حیدره غنیمت وګڼه دا کله کله چې مسکال راکوي
جی ګرانو ختونکو منګه د حیدر صاحب سره ډیر زبردست پروګرام کو تاسو وکړو امید دی چې تاسو به خوندونه غستی نو ان شاء الله پر روان پروګرام کې بعد یو نوی میل مسره تاسو په درانه خدمت کې بیا حاضرېږو نو خپل قربا جنت ګل عادل سره د خپل مرګري نظر خان لاور کې اجازه الله پامان